السلام علیکم ګرانو مینوالو، امید لرم چې تاسو ټول به روغ جوړ وئ. دوستانو، یوه واقعه مخې ته راغلې ده. په 400 کې خپل ګاونډي ښځې سره غلط کار باندې گرفتار کړلی شو. دوستانو، دا حقیقت څه دی او دا ګاونډي دومره غلط کار ولې وکړو چې د خپل ګاونډي د ښځې سره یې غلط کار کولو او ناجایز تعلقات یې ورسره ساتلو. دوستانو، که چېرې تاسو د مکمل معلومات نه ځان خبرول غواړئ او دوستانو په دې ویډیو کې در سره مکمل معلومات وګورئ چې آیا د دې ښځې خاوند څه وایي چې زما د ښځې د بل سړي سره یعنی د ګاونډي سره پس کومه وجه تعلقات دي او د دې اصل وجه څه ده. دوستانو، ویډیو کتو نه مخکې که تاسو زموږ په دې چینل کې نوي وئ نو زموږ د چینل مخه در سره ضرور سبسکرایب کړئ چې زموږ کومې نوې ویډیوګانې راځي چې هغه تاسو ته په اسانۍ سره در رسي او دې سره د ټالۍ نشانه مو چې تاسو د تازه معلومات نه زر تر زره خبرېږئ. دوستانو، ډېر افسوسناکه او د خفګان ډکه واقعه مخې ته راغلې ده. په 400 کې یو ګاونډي ظالم راپاڅېدل او د خپل د ګاونډي د ښځې سره یې غلط کار وکړو. دوستانو، چې کله هغه خپل ښځې باندې دا ګاونډي ګیر کړلو نو هغه نه یې تپوس وکړل چې دا دومره ظلم او زیاتی ولې کوي، حالانکه ما خو تاسو ته هیڅ قسمه څه نه دي ویلي. نو دوستانو، ښځې دا بیان ورکړو چې دا سړی زما نه دی خوښ او زما د دې ګاونډي سره د 2 کالو نه تعلقات دي، ځکه چې زما دا سړی نه دی خوښ خو دته زه مور پلار په زور باندې ورکړم. نو د دې په وجه باندې زما د ګاونډي سره تعلقات دي او خپل خواهشات زه د ګاونډي سره پوره کوم، ځکه چې دا سړی چې کوم ما ته مور او پلار کړی دا زما نه د خوښ او دا بدرنګ دی. نو د دې په وجه باندې زما د ګاونډي سره خپل تعلقات دي او زموږ د 2 کالو نه دا تعلقات روان دي او چلیږي چې نن زه خپل خاوند ګیره کم او کوم کس ګاونډي چې زما سره ګیر کو هغه یې پولیس ته په حواله کو. دوستانو، یقینا چې ډېر غټ ظلم او زیاتی دا ګاونډي کړی، حالانکه ګاونډیتوب کې خو د رونو او د خویندو غوندې ژوند تېرول خوند کوي. دوستانو، که چېرې تاسو زموږ په دې چینل کې نوي وئ نو د چینل مخه در سره ضرور سبسکرایب